پیغله زلیخا سنګه اویا کلن سړي ته واده شوه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. زلیخې د مور نه اجازت اخیستو سره خپل پړونی په سر سم کړو او په تیزۍ سره بهر ووتله. هغه لا د یو ملګري کور ته تللو چېرته چې د دفتر مشر د فایلونو چک کولو لپاره هغه رابللې وه. زلیخې ته څو ورځې وړاندې ډېره په ګرانه نوکري په لاس ورغلې وه او دا د هغې وړومبۍ نوکري وه چې هغې به کوله، ولې چې د مور او وړوکي ورور ذمهواري هغې ته په غاړه شوې وه. د پښتونخوا کورم ضلعې سره تعلق لرونکي زلیخې پلار، ورور او تره په سیمه کې د مذهبي تاوتریخوالي شیعه سني فسادات له وجې وژل شوي وو. په یو ځای د دومره ډیرو غمونو له وجې د هغې په کور د غمونو سره سره غریبۍ هم پنجې خښې کړې وې او د هرې تېرې شوې ورځې سره د هغوی مالي حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو بیا هم زلیخې حوصله نه وه بایللې. زلیخا یوه لوستې پیغله وه او د نوکرۍ کولو سره یې خپل ځان او د کورنۍ نور غړي هم ساتلی شو، نو ځکه یې د نوکرۍ لپاره منډې ترړې شروع کړې وې او د ښه کوشش نه پس هغه په یو NGO کې نوکره شوه. نن د هغې NGO مالک هغه رابللې وه. د هغې په زړه او ذهن کې عجیبه پوښتنې راولاړې دي. هغه وېرېدله هم، خو ولې بیا یې ځان له دلاسا ورکړه چې د ملګري کور ته روانه ده او دا چې د هغې ملګري هم په دغه NGO کې کار کوي، نو بیا ویره د څه ده. د NGO مشر د هغې د کار نه خوشحاله و. زلیخې به ښه په مینه خپل کار سرته رسولو، خو ولې هغې ته نه وه معلومه چې مخکې څه کیدونکي دي. زلیخا ښکلې وه او دغې ښکلا هغه د ذلت او رسوایۍ یو داسې کوی ته وغورځوله چې راختلو ته یې هېڅ لاره نه موندله، ولې چې د NGO د مشر نظر د وړومبۍ ورځې نه د هغې په عزت پرېوتی و. هغه چې کله د ملګري کور ته ورسېده نو ملګري هغه یوه کمرې ته بوتله چېرته چې د دفتر مشر د وړاندې نه د دې په انتظار کې ناست و. زلیخا چې کمرې ته دننه شوه نو ملګري د چای او اوبو په بانه بهر ووتله. زلیخا نه پوهېدله چې څه روان دي او څه کیږي چې دغه مهال د NGO مالک د خپل ځای نه پاڅېدو او هغې ته رانږدې شو. په داسې حرکت د هغې لاس او پښې په رپېدو شوې او د ډېرې ویرې نه یې غږ هم نه شو کولی. دا هغه وخت و چې د NGO او د مشر په لاس د یو بېوسې او لاچارې جینۍ عزت د خاورو سره خاوره شو. په هغه ورځ زلیخې د خپل ژوند قیمتي سرمایه وبایلله، خو بدل کې ورته یوازې تنخوا ورکړې شوه. هغه ټول لوزونه واده دروغ وختل او د هغې په لاس هېڅ رانغلل. ساعتونه، ګړۍ، ورځې او میاشتې تېرې شوې او بیا داسې وشو کوم چې د زلیخې په ګمان کې هم نه و. د هغې نوکرۍ سر وخوړو، خو بیا هم د هغې په ژوند کې ازمایښتونه ختم نه شول، بلکې نورو امتحانونو د هغې لمن ونیوله. د نوکرۍ تلو نه پس هغې د کور او خپلې ډوډۍ لپاره د لاس او پښو کار شروع کړو او بیا داسې وشوه چې د یو ښه کورنۍ نه د هغې لپاره رشته راغله. مور یې د لور په رشته خوشحاله وه، خو ولې هغې ته دا معلومه نه وه چې ډېر زر به بدنامي هغه په خاندان او معاشره کې چاته د مخ ښودلو قابله پاتې نه کړي. د واده نه وړاندې خاوند د زلیخې ډېر خیال ساتلو، خو ولې بیا هم د هغې په زړه کې یو داسې ویره دیره شوې وه کومه چې نه هغې چاته ویلی شوه او نه یې په زړه کې دننه ساتلی شوه. هغه نه پوهېده چې څه وکړي او داسې دا ټول هر څه په خدای وسپارل. د وخت تېرېدو سره هغې ته دا احساس هم ونه شو او هغه ورځ هم راغله چې هره پیغله په خپل زړه او سینه کې ساتي. زلیخا واده شوه، خو د واده په شپه د هغې په وړه شان دنیا اور پورې شو. د هغې خاوند د هغې د پیښې نه خبر شو او داسې هغه یو ځل بیا د شین اسمان د تندر ښکار شوه. له دغې وروسته زلیخې کور او بهر دواړه د ناروا سلوک ښکار شوه او دغه غلطۍ د هغې ژوند یو عذاب جوړ کړو. نه خو هغې له مرګ راغلی او نه په دغه فیصله اسمان ټوټې ټوټې شو چې کله هغه د بدنامۍ د لاسه اویا کلن بوډا ته واده کړی شوه. TNN ته خپله قصه اورولو کې زلیخا یو ساعت لا غلی کېږي او بیا په چغو چغو پوښتنه کوي چې ولې زموږ په ټولنه کې یوازې غریبانان، بېوسه او لاچاره خلک د ذلت او رسوایۍ ښکار کېږي او بیا په دغه رسوایۍ کې یوازې یو زنانه ولې ګنهګارولی شي. سړي ته څوک ولې پیغور نه ورکوي، د هغې عزت ته لاس اچوونکي نن هم آزاد ګرځي، نه خو خپلې ښځې هغه پرېښودو او نه کوم قانون هغه ونیو. هغه وایي نن به هم د هغه NGO مالک د کومې پیغلې د عزت پسې ګرځي. دوستانو، دا وه د کورم ایجنسۍ د یوې پیغلې کیسه چې تاسو سره مو شریکه کړه. په دې هیله چې د ویډیو نه به تاسو څه عبرت اخیستی وي. دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او له نورو معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.